طالبان د افغانستان په زندانونو کې منظمې شبکې لري چې د طالبانو نوي نیول شوي کسان، ناروغان یا مړه شوي کسان ثبتوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د څرخي بله د زندان په یوه کوچنۍ کوټه کې د طالبانو شاوخوا له 10 بندیانو سره په داسې حال کې مرکې کړي دي چې زولنې یې نه درلودې او د زندان ساتونکي هم ورسره نه ول. دغو بندیانو د پټو خبرو په ترڅ کې د زندان د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه شکایت کاوه او ویل یې چې ځینو یې خپل ځانونو ته د رسېدلو زیانونو له امله غچ اخیستل غوښتل او نورو یې د طالبانو له بیرته راتګ سره ویره درلوده. دغو بندیانو پریکړه وکړه چې مولوي نیاز محمد به د ټولو په نمایندګۍ خبرې کوي. مولوي نیاز محمد د تخار اوسیدونکی دی. او موږ د ژوند د ارمانونو نه داسې موږ صلح غواړو، د موږ هغه صلح غواړي، خو یو شی داسې موږ یو اسلامي قانون غواړو. دلته چې موږ راغلي یو اسلامي قانون نه دی، یو اسلامي قانون ماته موږ صلح غواړو. مولوي نیاز محمد وویل چې د طالبانو له بندیانو سره توپیري چلند کیږي. معمولی خبر کې طالبانو ته ونیم کاله 2 کاله نور قیدونه ورکړي، سوا د هغسې محاکمو دوی ته قیدونه ورکړي دي. دوی ته د ترګینت په لحاظ باندې، د تبعیض په لحاظ باندې، د هغوی سره د دښمني په لحاظ قیدونه زیات ورکړي او په معمولي خبرو باندې تعذیبونه، زجر، هر څه ورکوي. نورالله چې انګلیسي زده ده او د خپلې میرمنې د وژلو له امله په 10 کاله بند محکوم شوی دی، د طالبانو سخت دریځه واکمني تر اوسني رژیم ښه بولي. که زه د طالبانو په رژیم کې د خپل هوښې لخوا ووژل شم، نو دا تر اوسني وضعیت ښه ده چې باید زه قاضي او پولیسو ته پیسې ورکړم. دا ځکه چې زما کورنۍ ته خو به زیان نه رسي. د زندان ساتونکي د دغو زندانیانو په اړه اندېښنه نه لري چې د زندان یوه برخه یې تر کنټرول لاندې ده او هغوی پکې د خبرو لپاره راغونډېږي، کتابونه لولي او عبادت کوي. د څرخي پله زندان په ځانګړي ډول د کابل د ماسکو پلوه رژیم په دوران کې د تاوتریخوالي، ډلهییزو وژنو او شکنجو یو ځورونکی تاریخ لري. خو د زندان اوسنی رئیس د طالبانو یو لړ شکایتونه ردوي او وایي لکه دومره سهولت چې نن زه په دې محبس کې وینم، فکر نه کوم چې د دوی په کلي کې به موجود وي. د دوی په کور کې 3 ورځې غوښه خوري، 3 ورځې حبوبات او میوه خوري، ډاکټر ته هره ورځ مراجعه کوي، ډاکټر یې ګوري، آزاد ګرځي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط وویل چې طالبانو امریکایانو ته د 500 بندیانو یو لیست ورکړی دی او په هغه موافقه کې شامل دي چې تر غور لاندې ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.